افغانستان نړیوالې ټولنې ته مهم ده او نه یې هېروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز افغانانو ته د خپلې مخخي په وینا کې ویلي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې لپاره له ځانګړي اهمیته برخمن ده او هیڅکله نشي کولی دا هېواد هېر کړي. نوموړي زیاته کړې چې نو د یو باوري څارونکي په افغانستان کې د پیښو د رپورټ ورکوونکي او د افغانانو د واکمنو چارواکو نړیوال ټولنې ترمنځ د باوري اړیکې په توګه پاتې شوي. همدارنګه به دا د یو سمبول په توګه پاتې وي چې افغان ولس بیا د نړۍ لخوا یوازې نه پرېښودل کېږي. نوموړي زیاته کړې کله چې دا دنده ومنله فکر یې نه کوو چې افغانستان به داسې پرېږدي لکه اوس یې چې ویني. لاینز څرګنده کړې ده دا زما زړه په ځانګړې توګه د هغه میلیونونو افغان نجونو لپاره چې د زده کړو له حق څخه بې برخې شوي دي او د هغو ډېرو با استعداده افغان مېرمنو له اړخه مات شوی چې د یوې ټولنې د بیا رغونې لپاره د دوی له وړتیاو څخه کار اخیستو پر ځای ورته په کور کې د پاتې کېدو ویل شوي دي. د هغې په خبره د حیرانتیا خبره دا ده داسې حالات چې هر چاته اوس د هېواد په بیا رغونه کې د مرستې زمینه برابره ده پر نیمایي نفوس محدودیت وضع شوی او په دغه کار کې د دوی د ګډون مخه نیول شوې ده.